خړ کمر چک پوسټ باندې دغه شوی بس ګډ شمېر مطلب داسې 25-30 نم زیات کسان پکې زخمیان دي او شهیدان دي. تر ټولو نه اول دا راته ووایه چې دا پیښه جوړه څرنګه شوه؟ دا چې موږ څنګه ورسېدلو دغه ته واقع ته څنګه راورسېدلو احتجاج ته هغې فوجانو موږ ورته ښودلو نه خو بهرحال موږ چې کله ور ورسېدلو چیک پوسټ باندې کوم خنډونه هغې ایښي موږ هغې ور واوړېدو کراوډ ته موږ ور ورسېدلو شاته نه ارمي ونه فایرنګ شروع کړو او چې فایرنګ یې شروع کړو بالکل لکه پهله هوایي فایرنګ کولو خلک بیا بالکل بیخي سټریټ فایرنګ شروع کړو سټریټ فایرنګ یې شروع کړو نو په دې کې داسې نه مې که نه د دېرشو نه زیات ملګري زموږ پکې زخمیان دي په دې کې څومره کسان شهیدان دي فلحال اوس پر دې څه پته نشته. او داسې اطلاعات دي چې محسن داور په خپله زخمي شوی دی، علي وزیر په حواله باندې هم معلومات راځي، د دې څه تفصیلات دي؟ نو زه بس معمولي غوندې زخمي شوم خو نوره خیر دی او دغه چې کوم دی علي هغوی په خپل دغه کې واخیستو هلته دغه سره دی د هغوی په تحویل کې دی. او دا کم زخمیان چې تاسو یادوئ د هغې ژغورلو یا د هغې چېرته محفوظ ځای ته انتقالولو یا د هغې ته اسسټنس ورکولو یا هغه اسپتال ته رسولو څه انتظام و په موقع باندې یا شته؟ بس په خپله چې چا رسوی شو رسولي دي نوره ډېر داسې زخمیان وي چې اوس هم پراته دي هغوی کرفیو لګولې ده او چې څوک هم د کور راوځي هغوی ډز کوي او پرېدین نه څوک پرېدین نه بس دغه مشکل هم د یو ټلیفون ته ځان راورسولو خو نوره څوک څنګه د کور راوځي نو بس د مخه سره هغې ډز کوي او ډېر زخمیان داسې دي چې اوس هم مثال په لارو کې پراته دي او که چا څوک چې د پټېدل هغې پرېږدي څوک هم نه دي. او تاسو خړ کمر سیمې ته څه دپاره روان وئ؟ پرون دا پرون چې کوم واقع شوی و هلته چې سر اپرېشن په دوران کې هلته یو زنانه باندې تشدد شوی او خلک یې اوچت کړي وو نو د هغې خلاف مونږ دغه کولو د خلکو احتجاج کولو مونږ هغه احتجاج له راغلي. او حکومتي طور باندې داسې دعوې هم کېږي چې محسن داور چې کوم سکیورټي ګارډ دی کوم چې سرکاري لیویز اهلکار دی ورسره هغې په دې چیک پوسټ باندې ډزې کړي دي؟ نه داسې نه مطلب مونږ په خپلو کسانو ډزې کوو دا ډزې هم د دې طرف نه شوي دي او مطلب مونږ سره هېڅ هم چا هېڅ هم نشته راکړی زما سکیورټي ګارډ پته هم نه لګي چې دې چېرته وړی که نه ډزې ټول د دې طرف نه شوي دي او ټول کار دې خراب کړی. ځینې د مړو خبرې هم کېږي چېرته مړه پکې شته؟ خو خامخا به یې پکې ځکه چې داسې د دېرشو نه زیات کسان زخمیان دي نو خامخا پکې دا د مړو دغه هم وي خو اوس په رئیس پته نه لګي څومره کسان زخمیان دي ډېر کسان لاندې په د خوړ کې پراته دي هغوی څه پته نه لګي څوک ورنږدې کېدی هم نه شي چې ورنږدې کېدی یو څو زخمیان مونږ لرې نه ولیدل چې هغوی په خپو راخکل بره زخمیان هم ویشتي نه وو هغوی په خپو راخکل بره دغه ته وخېژول کېدې ته او نور داسې دي چې لکه هغه داسې دي چې اوس پر پراته دي څوک ورنږدې کېدی نه شي. او تاسو تحفظ په حواله باندې کوم اندېښمن یې اوس دا وخت؟ نه یې څه پته نه لګي بس مونږ خو دا ځای بدل کړی دی وایي څه پته نه لګي. ډېره مهرباني.